احد د جګړې نه وروسته ابو سفیان ډیر په غرور کې شو او ویل چې اوس به موږ مسلمانان په آرام پرې نږدو. له همدې وجې شاوخوا 10,000 کسانو لوی فوج تیار کړ. په هغه وخت کې د مدینې ټول نفوس که ماشومان ښځې او زاړه هم کاونټ شي نو هم دومره نه کېدل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مکې د دې پوځ خبر ورسېدو نو زر یې له صحابو سره مشوره وکړه. ټول پوهېدل چې فیس ټو فیس جګړه ډیره سخته ده نو باید بل سټریټیجي پیدا شي. په همدې میټینګ کې حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه دا ډیسیژن ورکړ چې مدینه له درې خوا غرونو کې پټه ده، یوازې د شمال طرف خلاص دی. که موږ په همدې خوا کې خندق یعنی بنکر وباسو نو دشمن د راتګ مخه نیولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشوره اکسپټ کړه او صحابو دا خندق کنستل شروع کړل. دا کار ډیر سخت و ځکه ډیر مسلمانان له لوږې سره مخ وو او په خېټو یې کاڼي تړلي وو. په لږ وخت کې مسلمانانو د مدینې په شمال کې شاوخوا 6 کیلومتره اوږد خندق جوړ کړو. د کنستلو پر وخت یو لوی ګټ مخې ته راغی چې نه ماتېدو، سخت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کولم واخیستو او په هغه ګټ یې ګزار وکړ. اول ګزار یې وکړ او ویل شام به زموږ لاس ته راشي. دوهم ګزار یې وکړ او ویل ایران به هم فتح شي. دریم ګزار سره ګټ ټوټې ټوټې شو او ویل یمن به هم زموږ شي. صحابه حیران شول ځکه هغه وخت مسلمانان په سختو حالاتو کې وو او مخالف طرف ته 10,000 فوج ولاړ وو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلونکو فتحو زیری ورکوو. کله چې د مکې پوځ مدینې ته ورسېدو او خندق یې ولید حیران شول ځکه عربو مخکې داسې دفاعي لار نه وه کارولې. وروسته د یو مسلمان د هوښیارۍ د وجې د مکې خلک او یهودیان په یو بل بې باوره شول او د هغوی اتحاد مات شو. بیا یو سخت طوفان راغی او د مکې پوځ مجبور شو بیا واپس شي. له دې وروسته مسلمانان نور هم قوي شول او مدینه د یو قوي اسلامي سنټر په توګه ودرېده.